د سرنوشت خپرونې درنې اورېدونکو زموږ د دې اونۍ خپرونې ته ښه راغلاست. د دې اونۍ خپرونه مو ځانګړې کړې په افغانستان کې د سولې پروسه او د دوحې تړون. د سولې له اوږدو خبرو وروسته د دوحې تړون د 1998 کال د کب په 10 د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او د طالبانو د استازي ملا عبدالغني برادر ترمنځ په دوحه کې لاسلیک شو. البته د تړون وروسته بین الافغاني مذاکرات د طالبانو ترمنځ او د افغانستان د پخواني حکومت ترمنځ پیل شول. دغه خبرو کومه نتیجه ورنکړله. په پایله کې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبانو په افغانستان کې حکومت ترلاسه کړ. په دې اړه باندې مو په خپرونه کې میلمه لرو ښاغلی محمد معصوم سانکزی، د مخکني حکومت د سولې د مذاکراتي ټیم د پلاوي مشر. ښاغلی سانکزی، زموږ خپرونې ته ډېر ښه راغلاست. لومړی پوښتنه به داسې پیل کړم چې تاسو د دې پلاوي مشري کول چې طالبانو سره د سولې په اړه مذاکرات وکوئ، فکرم که اوس کله به هم جمهوریت په دې شکل باندې سقوط وکوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مننه. اول خو تاسو او د درنو اولیدونکو ته خپل د زړه له کومې سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. یقینا په دا رقم باندې چې د افغانستان جمهوریت سقوط وکړ، اصلي د مشکلاتو هغه مهمه برخه د 2013 کال کې کله چې د امریکا د متحده ایالاتو او د طالبانو په مابین کې مستقیمه خبرې د افغانستان د حکومت له حضور نه پرته سره پیل شولې، خطرونو او تشویشونه په افغانستان کې په ټولو کړیو کې، هم په حکومتي کړی کې، هم په پارلمان کې، هم په مطبوعاتو کې او په ټولو د خلکو د عام ولس په مابین کې هم دا ډېرې شولې چې چون د افغانستان خلکو یو ورې هغه ترخه تجربه، خونی تجربه کله چې د مجاهدینو او د نجیب د حکومت تر مابین خبرې روانې وي او هغه نتیجې ته ونه رسېدلې او بالاخره د یو نظام د سقوط باعث وشول او بالاخره داخلي جنګونه عین ترتیب سره د تشویشونه له همغه وخته راشروع شول. اما تر هغه وخته پورې کله چې د دوحې تړون امضا شو او دغه په اساس باندې 4 موضوعګانې وې چې هغه یو له بل سره تړل شوی اعلان شوی وې چې یعنی د خواو ویستل و، د یو اوربند تامینول، د دایمي اوربند ته نتیجې ته رسیدل و او بین الافغاني خبرو نتیجې ته رسیدل و او همدارنګه د تروریزم په مقابل کې تعهدونه و. پیتل شوی و چې دا 4 موضوعګانې به یو له بل سره په تړاو کې نتیجې ته رسیږي او بعد له هغه نه بعد د خبرې نتیجې ته باید ورسیږي. اما متاسفانه کله چې د امریکا متحده ایالاتو د دې اصولونه اخواته اقدام وکړ او اعلان وکړ چې په افغانستان کې د افغانستان د دوی قواوې به په یو معین تاریخ کې له افغانستان وځي، نو دا خبره ډیره واضح و او په هغه وخت کې کله چې دا اعلان وشو د امریکا متحده ایالاتو له پلاوي سره موږ د هیات یو غونډه درلودله او په غونډه کې ټول ډېر په واضح ورته ویل چې آیا دا د افغانستان په تاریخ کې دوه دوباره د رژیمونو د پرځولو یو بل بیلګه نه ده او دا هم ورسره ویل شو چې دا د ویتنام غونډې یو حالت د تکرار یو حالت به نه وي. ګرچې ډېر واضح جواب نه درلودل ولې په ځکه په دې پوهېدل چې په دې برخه کې د څه اعلان شوی و دا به همداسې یو پایله ولري او یقینا دغه اعلان وروسته په واضح توګه دا خبره معلومېدله چې ذاتي به خبرې هم نتیجې ته ونه رسېږي. د دې لپاره چې طالبانو خپل هدف ترلاسه کړی و او ډېر کوشش مختلفو منطقي کوي کړی و په دې باندې درلودله چې طالبان حاکمیت ته ورسېږي. نو په دې کې د امریکایانو تاسو اشاره وکوله چې هغوی سره د دې چې تاسو ورته د خطراتو د احتمالي خطراتو خبره وکړله مګر دوی بیا هم داسې ښکاره چې غوږ یې ونه نیو. ولې امریکایانو د یو حکومت چې تېر 20 کالو کې دوی سره مرسته کړې وه هغه ستراتیژیک تړون یې ورسره درلودو ورته شا واړوله؟
دا خو د مختلف علتونه لري او فکر کوم چې په دې برخه کې د امریکا او د نړۍ مختلفو څېړونکو هم په دې برخه کې تحقیقات کړي دي، کتابونه اوس نشر شوي دي او عواملو باندې هم ډېرې خبرې سره شوي دي. اول عمده خبره دا و چې یقینا ټول د افغانستان حکومت، د افغانستان خلکو، سیاسيونو ټول په دې هیله باندې اوسه بل اخر د جګړه یو نتیجې ته یو مثبت پایله ته په دغه سیاستونو سره روانو نه رسیږي او بل اخر باید یو د مذاکراتو یا د سولې لار مخې ته ونیول شي. د افغانستان د حکومت دریز یا پافشاری په دې باندې وسه چې دا خبرې کیږي، دا خبرې باید په عین وخت کې د دریو مهمو اړخونو چې هغه د طالبانو، د افغانستان حکومت او د امریکا متحده ایالات او دغه همکارانو د دوی سره په ګډه سره د مخکې لاړې شي چې ترڅو بیا داسې یو اشتباه ونه شي چې د افغانستان د سرنوشت په باره کې یو تصمیم ونیول شي ولې هغه نیمګړی تصمیم وي او هغه نیمګړی تصمیم بیا ښې یا مثبت پایلو ته بیا ونه رسیږي او بالاخره ټول بیا په هغه باندې پښیمانه وي. او دلیل د دې باندې یو عمده خبره دا ده چې هر هیواد د خپل ځان لپاره خپل ګټې لري او د خپل ګټو لوی ګټو په محاسبه کې خپل تصمیمونه نیسي. نو د هغه لپاره موږ په دې تیرو څو لسیزو کې دا ډیر واضح ولیدل چې په افغانستان کې که د سولې هر تړون او یا د افغانستان کې د ټیکاو او ثبات لپاره هر تړون امضا شوی ده، د ټول تړونونه د یو بیرونی فشار په نتیجه کې او د هغو دوی اهداف تر ډېر اندازه پورې مطرح وو، نه دا چې د افغانستان د خلکو غوښتنې او هیلې چې د باثباته افغانستان لپاره یو افغانستان چې هغه په منطقه کې له ټولو سره ښه روابط لري او نور په داخلي چارو کې مداخله ونه کړي، داسې یو حالت غوښتله. متاسفانه خبره په دې کې ده چې د منطقې تضادونو، د دنیا ګټو او لوی رقابتونو د دې باعث وشول چې دا تصمیم ونیول شي. راځو دې ته چې د خپل د مذاکراتي ټیم قوت یا ځکه د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم په یو مرکه کې دې ته اشاره کړې چې افغان مذاکراتي ټیم د جمهوریت استازیتوب وکاو، دا واک یا صلاحیت په دې اندازه ورسره نه و چې په ټولو مهمو مواردو طالبانو سره بحث وکړي او تصمیم ونیسي. فکر کوي دغه ټیم کې د صلاحیتونو له اړخ نه، د جوړښت له اړخ نه هم ضعف موجود و؟ مننه، سلامت اوسئ. دا یو ډیر ښه سوال ده. مهمه برخه دا ده چې د افغانستان مذاکراتي ټیم ته صلاحیتونه په واضح توګه ورکړل شوي او په دې صلاحیتونه تاسو پوهیږئ چې په هماغه وخت کې د افغانستان پارلمان خپل پریکړې په دې برخه کې کړې، لوی جرګې ځینې پریکړې وکړلې، د افغانستان حکومت او له خلکو سره مشوره وکړله. د دې ټولو مشورو په نتیجه کې د مذاکراتي ټیم ته هم صلاحیتونه پوره ورکړل او هم ځینې لارښوونې ورته وکړلې چې د دغه لارښوونو په بنیاد باندې به تاسو مذاکره مخکې بیایئ. هغه لارښوونې کومې وې؟ اوله خبره خو دا وه چې د دوحې د تړون په نتیجه کې د مذاکراتي ټیم لپاره یا د افغانستان حکومت لپاره ځینې محدودیتونه تیار مخکې رامنځته شوي وو او دغه محدودیتونه له جملې نه دا و چې په هغه کې واضح نه و چې د 15,000 بندیانو په خلاصولو په مقابل کې به طالبان کوم انعطاف کوي. هغه دوی صرف دا وویل چې دغه په خلاصولو په نتیجه کې موږ مذاکرات ته تیار شو. حال دا چې دغه دوی اولنی موقف د طالبانو دا و چې کله د امریکایان اعلان وکړي یا خارجیان اعلان وکړي چې د دوی خواوې له افغانستان وځي، دوی آماده دي چې د افغانستان له خلکو، د افغانستان له حکومت سره مذاکراتو ته ادامه ورکړي. هغه سپارښتنې اوله برخه دا و چې د باید یو اوربند شوی وای او موږ په دې تاکید کوو چې راځي چې خبرې شروع کړې دي، راځي یو اوربند وسی چې د افغانستان خلک هم یو آرام سو باسي، د نورو مړینې مخه هم ونیول شي او په عین زمان کې د نورو کسان چې بندیان کېږي د هغو مخه هم ونیول شي. له دواړو طرفونو به دا مشکل سره حل شي.
ولې دوی تر اخره په دې باندې پافشاري کوله چې نه ورباندې باید آخري موضوع یې چې ټولې موضوعګانې حل شي، بیا بعد لغه نه به موږ ورباندې کوو. دویمه ډېره عمده خبره دا وه چې د افغانستان حکومت د یو پلاوی د دې لپاره تیار و چې د یو مشترک حکومت جوړولو لپاره سره بحث وکړي او یو نتیجې ته ورسیږي، ولې د ځینو اصولو په یو بل سره په وضاحت کې. هغه اصول اوله عمده مسله دا وه چې افغانستان باید خپل اساسي قانون لري، اما د دې اساسي قانون لپاره تعدیلات پکار دي. کېدلی شي چې یو کمیسیون ورته تعیین شي چې په هغه باندې مشترک کمیسیون هغه مرور کړي، تعدیلات پکې راولي او دغه تعدیلاتو په اساس باندې په یو حکومت یا په یو جوړجاړي باندې سره ورسیږي چې بیا هغه د موقت دورې کې به هغه قانون بل اخره جرګې ته وړاندې شي او تصویب شي او نتیجې ته به ورسیږي. د موږ په فشاري په دې باندې وسه باید ټول د ټولو قومونو د ټولو خلکو حقوق باید مراعات شي. په افغانستان کې هر قوم هر برخه د افغانستان داسې ده لکه د یو لوی باغ ګلان او د دوی کله چې یو اتفاق او اتحاد وي په هغه صورت کې مملکت یوې ښې خواته سره درومي. نو د ښځو په حقوقو د تعلیم باندې په دې شیانو باندې د موږ په فشاري وه چې دغه شیانو باندې راځي چې توافق ته ورسیږو. نور د قدرت په ویش کې یا د چوکیو په ساتلو او خوشې کولو کې په دې کې به مشکل وجود نه لري. متاسفانه د بحثو ته د دوی همیشه خبره دا ده چې راځي چې اول د نظام په شکل باندې یو موافقې ته ورسیږو چې یو اسلامي نظام څه شکل لري. د موږ غوښتنه همیشه دا وه چې دغه تاسو کومه طرحه لرئ، موږ خپله طرحه تاسو ته وړاندې کړله چې دغه طرحه د دغه اصول دي، د دغه اصولو په رڼا کې افغانستان یو اسلامي حکومت لري، کومه ځای کې چې نیمګړتیاوې دي راځي دا نیمګړتیاوې سره حل کړو او بالاخره په داسې یو سیاسي سیستم باندې توافق وکړو چې د ټولو خلکو په هغه کې خوښه وي. فکر به وکړو چې د افغانستان د مذاکراتي پلاوی کافي صلاحیت نه درلوده، د یوې لحظې لپاره په دې باندې فکر وکړئ. څو کارونه نور هم وسوله. وروسته له هغه نه دنیا وړاندیز وکړ چې د افغانستان او د طالبانو له خوا په لوړه سطح په لوړه کچه باندې نمایندگان د استانبول ته لاړ شي، په استانبول کې د سره کښېني او بحث دې وکړي او د دې بحث په نتیجه کې د یو نتیجې ته ورسیږي. متاسفانه هغه پیشنهاد هم د طالبانو له خوا رد شو او په هغه کې په ګډون صرف نظر وکړو، ګډون یې ونه کړ. کله چې امریکایانو هغه خپل طرحه چې درلودله د هغه لپاره د یو مشارکتي حکومت جوړولو لپاره هغه د افغانستان پلاوی ته هم ورکړله، طالبانو ته هم ورکړله، ولې طالبان د یو مشارکتي حکومت جوړولو لپاره هیڅ آمادګي په دې برخه کې نه درلودله او نه تیار وو. کوم په یاد وي د سقوط نه وړاندې هم هیاتونه په لوړه کچه خطر ته راغلل، د طالبانو له مشرانو سره کېناستل، خبرې ورسره وکړلې، اما په هماغه اخرو لحظو کې هم د طالبانو وړاندیز دا و چې راځي اعتماد سازي وکړو. دا اعتماد سازي خو او بیلګه د اعتماد سازي چې شي د راځي نور بندیان هم خلاص کړو. داسې خو دغه موضوع انعکاسات په داخل د افغانستان کې د خلکو هغه ډیره زیاته خبره چې په فشاري کوله دا چې باید یو وربند وسی او یو هغه وسی. او اخر خبره ته براسو د اوس حالت کې د 2 کال تیر سول ټول نړۍ په شمول د افغانستان د خلکو د تعلیم باندې د دې لپاره چې یو مسلکی اداره بیرته رامنځته شي او د افغانستان کې یو همشموله حکومت د جوړولو لپاره هلې ځلې وسی. آیا کوم پیشرفت شوی ده؟ که شوی وي نو بیا په هغه صورت کې پلاوی ملامت د افغانستان د جمهوریت پلاوی، او که نه وي نو داسې فکر وکړئ چې هلته هم فقط یو شخص دی څو نفرو سره یو ځای تصمیم نیسي او د هغو د صلاحیت د همغه له روی نه قیاس کوي. اوس خو په هر شي کله چې قضاوت کوي د یو شي د لیدلو یا د عمل په اساس باندې یو قیاس هم کوي، د قیاس په اساس باندې سړی نتیجې ته رسیدلی شي. خو یو فرق شاید دا وي سنګزی صاحب چې په هغه وخت کې افغان حکومت برحاله و، مثلا اردو نظام درلوده، یعنی تاسو د یو قوي اړخ نه خبرې کولې، خو اوس طالبان هغه د مطلق په افغانستان کې حاکم دي. په هر حال غواړم وپوښتم چې په دغه
خبرو کې چې تاسو طالبانو سره درلودي بین الافغاني خبري تر اخیره پورې کوم پرمختګ سوی وو که هیڅ پرمختګ نه خو داسې ښکاري چې تاسو له خبرو نه چې په دغه پروسه کې چې بین الافغاني مذاکراتو هیڅ کوم پرمختګ نه و نو بالاخره یعنی غواړم وپوښتم چې د پرمختګ یا د پروسې نه مخته تلل دلیل اصلا څه و؟ دلایل مختصرا زه درته وایم. اول دلیل دا و چې د دوحې په تړون کې دوی ته دا تصور پیدا شوی و چې د قدرت دوی ته سپارل کیږي، نو په هغه تصور باندې مذاکراتو ته سره داخل شوی. دومره خبره دا و چې په مختلفو زمانو کې یعنی د مذاکرات خو داسې دي چې په ټوله دنیا کې که د مذاکراتو تاریخ وګورئ دا مشخص نه ده چې تاسو به حتما په یو کال کې شپږ میاشتو کې یا درې میاشتو کې نتیجې ته رسیږئ. هغه په دې پورې اړه لري چې دواړو خواو څومره اندازه پورې انعطاف کوي او له خپلو هغه موقفونو باندې یو څه تیریږي ترڅو یو وسطه لاره پیدا شي. اما دوی په خپل موقفو باندې فقط ټینګ ولاړ و او د هیڅ شي په مقابل کې انعطاف نه ښوده. دغه خپل یو لوی معضله یعنی اول د دوحې قرارداد یو معضله و، دومره خبره دا و چې انعطاف وجود نه درلوده. هر طرف د دې کوشش کوي چې خپل موقف په بل لوري باندې هغه کې په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت په معینو هغه کې یا د مذاکراتی پلاوی په مختلفو ساحو کې د انعطاف درلود. دا مثلا په واضح توګه دوی سره وویل چې اوربندوسي کېدلی شي چې په نورو ټولو مسایلو باندې په ډېر چټکۍ سره موافقت یا مخکې لاړ شو. او دلیل هم دا و چې د افغانستان خلکو ته خو حد اقل یو دلیل وجود ولري چې دا د اوربند وسو د اوربند په نتیجه کې موږ دغه انعطاف د طالبانو مقابل کې وروخوده. متاسفانه په غږی کې هم پیشرفتونه سو په ځینې نورو تخنیکی مسایلو باندې پیشرفتونه وسول، اما په اساسي مسایل باندې چې هغه د یو مشارکتي نظام جوړول، د اوربند رامنځته کېدل او د قانون اساسي په څرنګوالي باندې یو توافق ته رسیدل چې یو قانونمند نظام په افغانستان کې رامنځته شي، په هغه کې پیشرفتونه سو. د دې مشارکتي نظام یو پښتون ته کړه شم هغه دا دی چې تاسو دغه مسایل د اشرف غنی د افغانستان پخوانی جمهوریت رئیس سره مطرح کړي وو. هغه هم د تماده وکړه چې دغه مشارکتي نظام ته تن ورکړي یا داسې یو پروسې ته بالاخره غاړه کېږدي غیر له نورو موردونه. که ځکه یو تعداد بحثونه خو دا ده چې رئیس جمهور غني قطعا نه غوښتل چې حکومت یو مشارکتي حکومت کې وي، بلکې هغه تقاضا هم دا و چې حکومت باید په خپل حال پاتې طالبان راسي، حکومت کې په یو شکل باندې مدغم سي. ستاسو معلومات څه دي؟ د ما معلومات خو دا دي چې هغه بحثونه چې ما مستقیما ورسره درلوده یا هیئت په ګډه توګه رئیس جمهور سره درلودل او په همدې توګه د شورا له غړو سره له نورو سیاسي مشرانو سره درلودل. خبره په دې کې و چې یعنی دواړه طرح مطرح وي، یا داسې مثلا نظام په خپل حال باندې پاتې سي، په حساب یو موقت د دورې لپاره آمادګي ونیول سي او بعد له هغه نه د انتخاباتو له لارې نه مخکې لاړ شي. د رئیس جمهور تشویشونه دوه وو په وخت کې چې همیشه په هغه باندې تاکید کوو. اول تشویش دا و چې مخکې له وخته بدون له نسی اوربند راغلی وي او د استعفا وکړي، نو د استعفا سره بدیل وجود نه لري او د بدیل باندې څنګه توافق ته سره رسیږي دا خلک چې بل اخره هغه د نظام د شړېدو باعث ونګرځي او همیشه باید د نجیب د حکومت د تجربه یادول چې کله چې هغه په ورځ باندې استعفا وکړه په بل ورځ جنجالونه په هغه کې رامنځته شول او د حکومت د سقوط باعث وګرځیدل. یو دلیل دا. دوم دلیل دا ارائه کوو چې زه به استعفا وکړم اما بدیل څوک دي؟ آیا طالبان د مشارکتي حکومت د جوړولو لپاره آماده دي که نه دي؟ که دوی آماده وي خو هغه څرنګوالي ته باید نتیجې ته ورسیږي چې زه بیا استعفا وکړم او یو چا ته بیا قدرت وسپارل شي. د طالبانو هغه دا و چې نه اول د دې استعفا وکړي بیا د یو سرپرست اداره جوړه شي، اما کله به صورت ویل چې په دې سرپرست اداره کې تاسو ګډون کوئ بیا به ویل چې نه موږ ګډون نه کوو.
یعنی هغوی د رئیس جمهور غني سره هم جدي مشکل درلود، غوښتل یې چې باید اول هغه خپل له قدرت نه لاړ شي د اعتماد سازي یا د مشارکتي حکومت د حل لارې په خاطر باندې. واضح خبره ده چې تاسو فکر وکړئ تر هغه وخت پورې چې جمهور رئیس کرزی صاحب په قدرت کې وو دوی نه غوښتل چې هغه سره تعامل وکړي، کله چې هغه له قدرت نه ایسته شو مشکل نه درلود چې هغه سره تعامل وکړي، اما کله چې بیا ډاکټر صاحب اشرف غني په هغه کې وو په د واک چارې په لاس کې وي، نو بیا همیشه د دې تاکید کوو چې نه موږ له دوی سره خبرې نه کوو یا له د حکومت سره خبرې نه کوو د استعفا وکړي. یعنی خبره دا و چې دغه د موقف واضح و دغه د لیدګانه، یعنی معنا دا ده چې هر څومره چې افغانستان کې یو ضعیف به اختیار حکومت رامنځته کیږي په هغه اندازه باندې دوی ډېر امتیازات ترلاسه کولای شو. دا د امتیازاتو لپاره د چانه وهلو پالیسیانه وي. راوستو د خلیلزاد رول ته د سولې په پروسه کې فکر کوئ چې د خلیلزاد هڅې د سولې په پروسه کې له تاسو نه جلا وي، که داسې همغږي موجوده وه د پردې تر شا هم ځینې خبرې وي چې تاسو په جریان کې نه وئ؟ زه فکر کوم په دې باندې خو ډېر بحثونه شوي دي. یو له هغه د بحث وړ موضوعاتو نه هغه د دوحې د تړون د ضمایم خبره ده چې هغه ضمایم نو ما لیدلي دي او فکر کوم چې رئیس جمهور او غني او ډاکټر صاحب عبدالله دوی دواړو ته ورښودلي وو، اما داسې د هغه په له دوی سره کاپیان یا د دوی سره هغه سند شریک کړی ده چې دوی سره وجود ولري. تر هغه حده پورې چې زه معلومات لرم دوی سره صرف شریک شوي وو چې ویل ولي اما ورکړل شوي نه وو. دا یو موضوع. دومه موضوع د دوی هڅې طبعا که جلا نه وای خو د افغانستان حکومت به له اوله د مذاکراتو په پیل کې سره شامل وي. مهمه خبره دا نه و چې معلومات سره شریکول، مهمه دا و چې د معلوماتو له شریکولو سره څومره د افغانستان د حکومت نظریاتو ته غوږ کېښودل. مثلا یو له موضوعاتو نه همدغه د بندیانو موضوعات و، مثلا د دوحې په قرارداد دغه متن خاکه کله چې د افغانستان له حکومت سره شریک شوله په هغې کې ځینې موضوعات چې د افغانستان حکومت ورته ویلي چې مثلا اوله موضوع دا و چې تاسو ټول قرارداد وګورئ په هغې کې اصلا د افغانستان د حکومت نوم قطعا وجود نه لري چې ووایي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت سره به خبرې کیږي. هلته نوشته دي چې یعنی هیڅ په افغانستان کې یو نظام وجود نه لري او د نظام په عدم موجودیت کې طالبان د افغانانو له مختلفو ډلو سره به مذاکرات کوي. دا ټول متن همدغه افاده وړاندې کوي. دومه خبره دا و چې مثلا د پیشرت راغلی و چې بندیان باید خلاص شي. د افغانستان حکومت خلیلزاد ته دا ویلي و چې دا وړاندیز باید په دې اساس باندې وي چې موږ به بندیان خلاص کړو، دوی د وربند ومني، دا شرایط باید هغه شي. او په هغه کې دا هم ویلي و چې د بندیانو شرط داسې نه ده چې حتما به 15,000 فکس خلاصېږي، بلکې تر هر څو چې تاسې کولی شئ د حسن نیت په باره کې خلاص کړئ. د حسن نیت په حساب باندې په هر اختر کې په هر وخت کې او د سولې لپاره خو په خاصه توګه ټول د افغانستان خلک دې ته تیار اوسي. یو تعداد خصوصي امانه ده داسې چې په هغه خاصو شرایطو چې طالبانو دغه د لیست په اساس د یو دو مجلسو کې زه خپله شاهد وم چې دا مسایل ورته ویل سو. یا مثلا په هغه کې په قرارداد کې راغلی و چې طالبان به چاته پاسپورت او ویزه نه ورکوي. یو څوک چې په حکومت کې نه وي څنګه پاسپورت او ویزه ورکولی شي؟ معنا دا ده چې یو انتباه دغه قرارداد په نتیجه کې خلکو ته راغله چې آینده نظام طالبان ته سپارل کیږي. یو مرکز ښاغلي خلیلزاد کړی د هغه دا دی چې د افغانستان حکومت د ښاغلي اشرف غني په اړه باندې ویلي چې د سمه محاسبه نه درلودله د وضعیت نه، داسې امریکایي ځواکونه به وځي، بندیان یې په ډېر ځنډ خوشي کړل، پلاوی ډېر ناوخته د سولې خبرو لپاره قطر ته واستوئ او همداراز د نوي اداري یا موقت حکومت په جوړښت کې له امریکایانو سره صادقانه همکاري ونه کوله چې دا پروسه موفقه سرته رسېدلې وای. تاسو څه فکر کوئ چې دا تر کومه رښتیا دی؟ فکر کوئ چې رښتیا هم افغان حکومت دقیقه محاسبه نه درلودله چې امریکایان به بالاخره ووځي؟ باور یې نه درلوده؟
خبره په دې کې وایي د امریکایانو د امریکا د متحده ایالاتو مختلفو ادارو هم مختلف پیامونه په دې برخه کې درلودل. ځینو به یعنی دوی هم په دې باندې یو واحد موقف ګرچې خو الته خو یو ډیسپلین او قانون یو اصول وجود لري چې کله هغه مشر تصمیم ونیسي هغه تصمیم ده، ولی مخالفتونه هم وجود درلودل او داسې تاسو خو په مطبوعاتو کې د کانګرس کې په دې نورو برخو کې به په وار ور سره اوریدلې چې د هغو د وړاندیز دا و چې تر هغو پورې مخصوصا د امریکا حکومت یا کانګرس یو لوی هیئت تعیین کړی و چې وارزوي چې د امریکا راتلونکي پالیسي په دې برخه کې څه وي. دغه پر اساس کې هغه پخوانی لوی درستیزي وو د کانګرس یو مشرکه ځواب په دې کې دوی یو ارزیابي وکړه، یو دیرش کسیز هیئت او په هغه کې دا ویل چې د دې لپاره چې افغانستان یو بل سیاسي بحران ته ور داخل نشي باید فرصت د دې لپاره ورکړل شي چې د افغانستان او د جمهوریت او د طالبانو په مابین کې مذاکرات نتیجې ته ورسیږي او تر هغه پورې دا مشروط د خو وتل مشروط پریښودل شي او کله چې نتیجې ته ورسیږي بیا نو ټول قواوې باید ووزي او دا شرایط باید رامنځته نشي چې افغانستان بیرته بیا یو داسې مرحله ته ورسیږي چې هغه نه دنیا په رسمیت وپیژني او نه په داخل کې داسې یو حالت رامنځته شي چې ټول خلک په فکری او په ذهني او په رواني لحاظ باندې هم لږ سره خوشاله وسی. نو فکر کوم چې اشتباهات ډیر وسول په دې برخه کې او محاسبه په دې باندې دا محاسبه وجود درلودله، اما محاسبه تنها د افغانستان امنیتي قواوې ډېرې زیاتې په دې باندې تړلې وې چې په بهرني کومکو باندې هم د هغو د کومکونه په هوایي قواو باندې هم کومکونه د لوجستیک په اساس باندې، یعنی هغه ترتیب باندې چې د افغانستان د امنیتي قواو جوړښت رامنځته شوی و هغه ډېر زیات وابستګي په بین‌المللي همکارۍ او مخصوصا د امریکا په کومکو باندې درلودل. نو هر محاسبه چې رئیس جمهور یا درلوده یا په افغانستان کې داخله درلودل هغه ډېر په دې تصمیمو پورې تړلي و چې د بهرنۍ قوتونو او یا د امریکا د متحده ایالاتو او د ناتو تصمیمونه د دې قوتو د همکارۍ په اړه باندې څومره تغییر کولای شي. دغه تغییر سره طبعا کله چې قراردادیان چې کومک کوي د افغانستان د امنیتي قواو سره هغه ټول وتل، معنا دا ده چې په یو دم امنیتي قوتونه د فلج سره مواجه کړل. نو د محاسبه اشتباهات په محاسبه کې وای، نو د محاسبه هم د افغانستان په حکومت کې د محاسبه صحیح نه و او هم د امریکا په متحده ایالاتو محاسباتو کې د اشتباه وجود درلوده. اما تاسو په شخصي باور کې چیرته امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وي وتلي، فکر کوئ چې مذاکرات به تر وخته پورې یعنی بعد له وخت ممکن مثبت نتیجه ورکړي وي؟ خبره په دې کې نه ده چې د طالبانو د خارجي قوتونو په وتلو سره یا په پاتې کېدلو سره به د نتیجې سرعت پیدا کړی و، اما یو موضوع دلته وجود درلودل چې طالبانو او د ته توافق کړی وای چې یو وربند وسی او په یو حوصله باندې خبره مخکې تللې وای، یو منطقي نتیجې ته رسیدلې وای، دا به د ټول افغانستان په خیر و. ښاغلی ستانکزی، یو پوښتنه البته هغه د استاد رباني د مرګ په اړه باندې چې کله هغه دغه د سولې پروسې په بهیر کې چې کله د سولې پروسې مشري کوله ووژل شو، فکر کوئ چې دا پروسه څه نه څه یا تر ډېره حده اعتبار له هماغه وخت نه له لاسه ورکړو؟ ځکه هغه د پروسې مشر و، د پروسې په مخ بیوله، نه تنها د حکومت ترمنځ بلکې د اقوامو ترمنځ یا د افغانستان هغه د قومي جوړښت له اړخ نه دغې پروسې ډېره صدمه ولیدله. دا بخی موافق یم در سره چې د شهید استاد رباني په هغه سره شهادت سره د سولې پروسې ډېره صدمه ولیدله. زه به راسم لږ نور وضاحتو ته چې ولې دا فرصتونه له بینه لاړل. په هغه وخت کې چې د سولې لپاره ډېر زیات فرصت وجود درلوده، هغه په اولو کلو کې وو، یعنی په هغه وخت کې چې د بون قرارداد باندې بحث صورت نیو، په هغه وخت کې که طالبان د بون په پروسه کې سره شامل شوی ممکن ده چې افغانستان د بحران ته نه وای ور داخل شوی.
تر 2015 کال پورې هم دا شرایط ډیر زیات مساعد وو، ولی په هغه وخت کې بیا هم امریکایانو او د ناتو غړو هیوادونو د دې سره موافق نه وو او مخالفت د دې سره کوو چې طالبان یو تروریستي ګروپ ده، موږ له هغو سره مذاکره نه کوو او دا مذاکره باید د افغانستان حکومت هم سرته ورسوي چې دا یو لویه تېروتنه یا اشتباه په هغه وخت کې وه. کله چې په 2010 کال کې په دې باندې بحث وشو چې په یو معین وخت کې باید بین المللي قوتونه د افغانستان ووځي او په عین زمان کې د سولې یو بهیر سره را روان شي او استاد د سولې د عالی شورا د مشر په توګه تعیین شو. طبعا هغه څو زیاتې ځانګړتیاوې درلودلې. یو دا و چې هغه په اسلامي مواردو کې یو پوره معلومات او هغه درلودله، معلومات درلودله او په دې کې کافي پوهه درلودله. بل موضوع دا و چې په خلکو کې خپل نفوذ او تاثیر درلودله، په ځینو برخو کې زیات، ځینو برخو کې کم. اما مهمه دا ده چې هغه په صادقانه توګه په همدغه برخه کې خپل کوششونه او تلاشونه سره شروع کړل. د ما په یاد دي چې په 2011 کال کې یو ډیر مهم سفر د کرزي صاحب او استاد رباني شهید په ملګرتیا سره یا پاکستان ته سره ورسېد. په هغه وخت کې په پاکستان کې یوسف رضا ګیلانی د هغوی صدر اعظم او کیانی هم هغه د پاوز د چارو مشر او زه فکر کوم چې په هغه وخت کې داودزی صاحب هم سفیر په اسلام آباد کې په هغه ډېره وړوکۍ غونډه کې چې د دوی په مابین کې سره شوې وه، د نتیجې ته رسېدلي وو چې د سولې پروسې کې به یو سره پرمختګ رامنځته کیږي او په دې برخه کې استاد هم کله چې له سفره بیرته راغی او په جریان د سفر کې کله چې ما خبرې ورسره وکړې د ډېر خوشحاله او راضي له دې نه ښکارېدله. متاسفانه له د اول کال نه د اول وخت نه تر اخره وخت پورې هر وخت د سولې په پروسه کې یو پرمختګ شوی ده، بیا یو پیښه رامنځته شوې ده. دغه کسان چې څه په طالبانو کې وو، څه د افغانستان په خوا کې وو، یو تعداد کسان د طالبانو چې یو ملي فکر درلوده او یا په حساب د سولې لپاره لیوالتیا درلودله، هغه هم په پاکستان کې یو تعداد ترور شول او د استاد شهادت واقعا یو ډیره شدیده ضربه د اعتماد کولو په حساب باندې رامنځته کړله چې دا خبره واضح ده چې د اعتماد فضا ته ډیره لویه صدمه ورسوله او واقعا هغه زه خو یې شاهد وم چې له زړه نه یې غوښتل چې دا جنجال له افغانستان ختم شي، بین المللي قوتونه له افغانستان ووځي، له طالبانو سره یو جوړجاړي ته سره ورسیږي او بالاخره په افغانستان کې ټول خلک یو له بل سره په یو ښه فضا کې ژوند وکړی شي. منتها طالبان که اوس وغواړي د یو اړخ سره خبرې وکړي او د مقابل اړخ سره، دا اړخ اوس څوک دی د افغانستان د خلکو په استازیتوب؟ یعنی منظور مې دا دی چې اوس داسې کوم جریان شته، کومه سیاسي ډله شته یا جوړښت شته دی یا پرې کار کېږي چې طالبانو سره د یو ادرس نه خبرې وکوي؟ طبعا دا خبرې خو د هغوی د مطبوعاتو له لارې اوري، اما په یو چارچوکاټ کې په یو سټرکچر کې چې نتیجه ولري او تعقیب شي، که دې ته ضرورت ویني که نشته دی؟ ستاسو مشوره څه دی؟ د مشوره خو دا خو مختلفې طریقې لري. مهمه خبره دا ده چې د افغانستان د خلکو مشورې ته د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې هغو ته د مراجعه وشي. د افغانستان د خلکو مشورې ته مراجعه کول هم تاسو به وایئ چې له کومه طریقه یې اخیستې. یوه طریقه یې دا ده چې یوه حقیقي او اساسي لویه جرګه د دایره شي، په هغه جدي کې هم ټول پخواني اوسني سیاسي مشران، استازي د خلکو د افغانستان د ټولنې مختلفو برخو نه استازي بحث وکړي او بحث تنها په دې باندې نه وي چې
راځي چې یو له بل سره جوړ وکړو او بل اخر یو سهامي شرکت باندې یو شی سره جوړ کړو، بلکې بحث په دې باندې وي چې د افغانستان د اساسي قانون پر بنیاد باندې څنګه یو سیاسي نظام چې هغه هم د خلکو لپاره او هم د دنیا لپاره د منلو وړ ده په باندې یو توافق سره سرته رسیږي. په دې اساسي قانون لپاره یو کمیسیون سره په مشترکه توګه وټاکل شي چې په هغه کې هم پوهان، هم قانوندانان، هم علما د افغانستان پکې شامل وي او هغه یو نتیجې ته ورسیږي او د هغې په اساس باندې د خلکو حقوق وساتل شي. مثلا یو له ډېرو مهمو خبرونه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په زمانه کې کله چې د مدینه منورې ته راغی، هلته لومړنی اساسي قانون د خپل جوړ کړل چې د مدینه د دستور په نامه یادېږي او هلته هم مسلمانان او غیر مسلمانان مختلف قبایل ژوند کوي او د غولو پر یو اصل سره کې خو د څنګه به داخله کې ول بل سره په خره او بیتو کې حالت ژوند سره کولای شي، حالت به چارې سره رسول شي، حالت به امن تامینېږي، حالت به مثلا مالیات په څه رقم سره راټولېږي. دا ټول شیان په غږی کې تجدید شوی دی او کله کله دلته خبرې اوریدل کېږي چې افغانستان قانون اساسي ته څه ضرورت لري. موږ هغه د قرآن عظیم شان او سنت د پیغمبر او د امامانو راهنمایي وجود لري، نو موږ قانون ته څه ضرورت لري؟ د ژوند د چارو د سمون د امغه هدایات او راهنمایي پرانا کې ضرورت لري چې افغانستان یو قانون لري. دا یو برخه ده. دومره برخه دا ده چې آیا داسې جریانونه بله او جریانونه مختلف جریانونه هم د ځوانانو، هم د مدني ټولنو، هم د سیاسي مختلفو اړخونو او هم مثلا د سولې او عدالت یو جریان چې رامنځته شوی دی او په هغه کې هم ډیر زیات د افغانستان د مختلفو برخو خلک په هغه کې برخه لري او کوشش هم همدا ده چې د افغانستان کشاله د یو سولامیز لارې نه حل شي. کله چې اراده وجود لري طبعا د هغه لپاره لارې ډېرې زیاتې دي چې وجود لري چې پیدا کېږي او په هغو لارو باندې نتیجې ته رسېدلی شي. د دې سیاسي ډلو یا اجتماعي نهادونو یا په مجموع کې حزبونه چې اوس شته د افغانستان په پخواني حکومت کې رول درلوده، یو تشویش هم همیشه دا دی د افغانانو چې د دوی په خپل منځ کې د همغږي نشته دی. لا اوس هم یو بل تورنوي. غواړم بیرته پخواني مخکینی پوښتنې ته لاړ شم چې هغه د سولې پروسه وه. دا مسله څومره جدي وه د سولې د پروسې په خبرو کې؟ هلته هم داسې ویل کېده چې اتفاق نظر موجود نه و د سیاسي ډلو ترمنځ دی چې داسې طالبانو سره په کومو مواردو باندې خبرې وشي، هغه اساسي موارد او ټکي د افغانستان کوم دي چې طالبانو ته باید ورسول شي. یو توافق موجود نه و، خصوصا د ډاکټر عبدالله او د رئیس جمهور غني ټیم ترمنځ چې دواړه د حکومت کې شریکان وو. ستاسو په اند دغه اتفاق تر کومه حده موجود په هغه وخت کې او اختلافات په څه کې وو؟ مننه ډیره زیاته. یو لویو بدبختیو د افغانستان او د جمهوریت هم دغه اختلافاتو چې متاسفانه د قدرت مختلف برخو کوششونه په دې کې کوو چې هر یو خپل ځان په تقویه کې فکر کوو چې دا به د افغانستان لپاره یو ګټه ولري او همیشه ډیر زیات ځانځاني خبرې مطرح وي نسبت دې چې عام د افغانستان د خلکو ښېګڼو ته ارزښت ډیر ورکړلی شي. متاسفانه هر څوک به په حکومت کې وو بیا به د حکومت صفت کوو، کله به په غرض له حکومت ووتل بیا به ذاتي د اپوزیسیون په صف کې ولاړو او جنجالونه به سره کول. متاسفانه یعنی په هغه وخت کې هم ډېر زیات نیمګړتیاوې وجود درلودلې. را بسو اصلا د تاسو د پوښتنې جواب ته په دې کې جای د شک نشته چې د ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله په مابین کې هم سیاسي اختلاف وجود درلوده، هم سلیقوي اختلافات وجود درلودل او دا پټ هم نه وو، دا ښکاره موضوعګان وو. په انتخاباتو کې هم یو له بل سره رقابتونه سره درلودل. متاسفانه په افغانستان کې د منظم او سیاسي احزابو د نسوالي په نتیجه کې د انتخابات هم خپل په د خلکو په مابین کې د بې اتفاقۍ او د قدرت په سر په یو نظام باندې سره بیخي بدل شوی وو. خو را بسو د سولې په پروسه کې په دې پروسه کې یقینا
د ټولو اختلافاتو په نظر کې نیولو سره اما حد اقل د سولې په موضوع کې د ډاکټر صاحب اشرف غني او د ډاکټر صاحب عبدالله په مابین کې په عمومي اصولو کې سره یو کلی توافق وجود درلودل چې دا توافق په رسمي توګه د دواړو لخوا د افغانستان د مذاکراتي ټیم ته په لیکل شوي ډول هم بڼه هم ارائه شوي وو او په هغه کې اماغه اصول چې ما مخکې عرض کړل دوباره تکرار ته به ضرورت نه وي چې یعنی افغانستان د جوړجاړي ته د یو نظام کې سه هم طالب کې شریک وي هم د افغانستان نظام په کې شریک وي او د نهادونه په غږی وساتل سي بلکې لبین الله نه سي بلکې د قوتونه سي دي یا د ظرفیتونه سي دي د ظرفیتونه ټول سره شریک سي سترسو افغانستان په یو بلې قوي مرحله ته داخل سي او په دې برخه کې اوس هم دا اختلافات متاسفانه د هغه میراث لاتروس هم پاتې ده ځینې لاتروس هم په دې فکر کې باندې دي چې بیرته هغه پخوانی ذهنیت باندې اما شرایط تغییر کوي زمانه تغییر کوي د افغانستان خلک غوښتنې سره خلاص شوی د پویږي چې د وطن ښېګڼې په څه کې دي د افغانستان خلک نه د طالب سیاست اوسنۍ سیاست هغه د دیواله د غوړي او نه د پخوانیو سیاستمدارانو د بې اتفاقۍ کړنلارې ته هغه لري لیواله دي د افغانستان خلک هغه شی چې غواړي هغه د یو باثباته نظام رامنځته تګ د یو امنیت رامنځته تګ د خلکو د خېټې غم خوړل د خلکو ته د کار د تحصیل د تعلیم د غم خوړل دا د خلکو لپاره اولویت ده هر هغه څوک چې دغه اولویتونه د افغانستان خلکو ته ورپوره کړلی چې زه فکر کوم د افغانستان خلک دا خبره مانی که تاسو د هر افغانستان د کورنۍ چې اکثرا لوی کورنۍ وي څو وخت مشکلات پکې را پیدا کیږي هغه د اقتصادي وجه نه را پیدا کیږي که اقتصاد خوي هغه کورنۍ حتی د تر زمانو د ټول سره یو ځای په شریک سره ژوند کوي او کاروبار کوي او چارې مخکې ځي اما کله چې اقتصاد خرابوي ورونه په هغه ورځ وخت چې ودونه سره وکړل بیا سره اختلاف په مابین کې راځي او سره بیلیږي او یو د بل په سر باندې سره جنجالونه راپیږي خبره په دې کې ده چې اول د خلکو د ډوډۍ د خلکو د امنیت د خلکو د تعلیم د تحصیل د آینده نه د تشویش نه پرته او داسې عدالت وي څلور شیان دي چې خلک په باندې اطمینان کولای شي اوله مسله د عدالت برخه ده دومه مسله د کار برخه ده دریمه مسله چې هغه د خلکو لپاره مهمه ده هغه دا چې خلک اقتصاد ولري او وکولای شي چې په حساب هغه حقوق د پخو لاندې نشي دغه شیان دي چې خلک د یو نظام نه بیا حمایت کولای شي رابطه د ګاونډي هیوادونو رول د سولې په پروسه کې څه فکر کوئ چې د هغوی رول تر کومه حده پورې آیا مثبت او منفي رول دلیل یې څه و خصوصا که جیرلند اشاره وکړو چې پاکستان په دې کې طالبانو باندې ډېر نفوذ درلودو او داسې ورشو ایران ته ستاسو معلومات په دغه جریان کې د دغه هیوادو هغه د مثبت یا منفي رول نه څه و خبره دا ده چې کله په افغانستان کې نظامونه وړاندېدل د افغانستان هغه سیاسي اجتماعي او سیاسي جوړښت لوی صدمه ورسېدلې نو د افغانستان ګاونډي هیوادو ځنې د خپل ګټو لپاره او ځنې هم د خپل د تهدیدونو او یا د خطرونو د ارزونې په اساس باندې د افغانستان په مقابل کې بیلې پالیسیانې سره غوړې کړلې ځنې هیوادونو د انتقام په خاطر سه ولې بهرني قوتونه افغانستان کې راغلي دي ځنې د دې ډار له عمله چې د وجود په افغانستان کې کېدلای شي چې د دې لپاره یو خطر وي او ځنې هم ته دې فکر باندې چې د افغانستان به د دې نوې مرحله او د یو عظیم سرمایه‌ګذارۍ په کولو سره په یو ډیر با قدرت نظام او حکومت باندې بدل شي او دا به د دې لپاره تهدید وي د ټول خبرو په دې باندې اثر درلودل چې د افغانستان په مقابل کې مختلفې پالیسیانې سره رامنځته شي
پاکستان متاسفانه داسې فکر وکړي چې د افغانستان د جهاد له کلونو دوی یو ستراتیژیک عمق په افغانستان کې پیدا کړی ده او د افغانستان په مختلفو پرګنو کې نفوذ سره پیدا کړی ده او د دې نفوذ په استفاده سره کولای شي چې په اصطلاح باندې هغه یعنی خپل اعظمي نفوذ او تاثیر په افغانستان کې وساتلی شي او په عین زمان کې د هندوستان سره چې د دوی هغه اصلي رقیب ده د هغوی د نفوذ د راکمولو لپاره به دوی کار وکړي. متاسفانه دوی پاکستان زیاتره د افغانستان د بې ثباته کولو لپاره ډېرې کوششونه وکړه نسبت د دې لپاره چې په افغانستان کې یو ثبات رامنځته شي او نن دغه کوششونه او د دوی د غلطه پالیسي نن بیرته د دوی لپاره په یو دردسر باندې بدله شوې ده. د دې لپاره چې د دوی اقتصاد، د دوی امنیت، د دوی اجتماعي او سیاسي جوړښت دا ټولو صدمه لیدلې ده. د دې لپاره چې هلته هم افراطیت ډېر زور اخیستلی دی او هغه کارونه چې دوی په قبایلي سیمو کې په اتیاومو کلونو کې وکړل د افراطیت د خپرولو لپاره یې وکړل. وروسته له هغه نه د هغو عملیاتو چې هلته سرته ورسېدل، خلک بې ځایه شول. بالاخره دا ټول د دې تاثیر دا و چې نن دوی خپله له مشکلاتو سره مخامخ دي. اما متاسفانه افغانستان ته یې ډېره زیاته لویه صدمه ورسېدله. د افغانستان خلک او د پاکستان خلک عام ولس یو له بل سره کوم مشکل نه لري. د هغو د عام ولس د افغانستان د مهاجرینو سره په ډېره ښه برخورد کړی ده، ښه رویه یې کړې ده. اما د سیاستوالو او نظامي پالیسي یې همیشه بالاخره منفي اړخونه درلودل او دا منفي اړخونه یې تر کله کله دوی د خپل درس لیوی اشتباه نه بل اشتباه ته سره بیایي. په عین ترتیب سره هم په همدې ترتیب سره د ایران لپاره د ایران د افغانستان سره یو ګاونډی هیواد دی، مختلفې مسایل سره لري. متاسفانه افغانستان په دې دومره ډېرو اوږدو کلونو کې هیڅ وخت ونسو کولی د ناامنۍ له کبله چې نور هیوادونو سرمایه ګذاري وکړله، خپلې زیربناوې مخکې بوتللې، اما افغانستان په خپلو اوبو خپلو زیرمو باندې ونسو کولی چې استفاده وکړلې او نن دا د افغانستان لپاره په یو دردسر باندې هم بدله شوې ده. د دې لپاره چې د افغانستان د اوبو سرچشمې چون له افغانستان سرچشمه اخلي، دا هر د ګاونډي هیوادونه داسې په یو شک سترګه ورته ګوري او فکر کوي چې دا به د دوی د ګټو لپاره منفي وي. حال دا چې که په علمي توګه دا څېړنه وشي او د اوبو لګولو پوهانو دا ډېره ښه څرګنده کړې که د افغانستان اوبو مهار سي، دا معنا د دې لري چې د زیرزمیني اوبو لپاره د هغو د بیرته چارچولو لپاره زمینه برابرېږي. خو متاسفانه دا هم یو له هغو مسایلو نه ده د نورو ډېرو مسایلو ترڅنګ چې د افغانستان په بې ثباتۍ کې خپل رول او نقش لري. او که دا ایران ده که دا هر بل هیواد ده، زه فکر کوم هیڅ هیواد د افغانستان له غمه نه ده مګر له افغانستان سره کومک کوي. دا کومک یو هدف لپاره کوي او که دا هدف د دې لپاره وي چې د دواړو خواو ګټې پکې وساتل شي، دا یو انساني او د همسایه‌توب هدف ده. اما که دا په دې هدف باندې وي چې یو خوا خپله ګټه ګوري او د بل خوا بربادي ګوري، نو دا بالاخره د دواړو خواو په بربادۍ باندې تمامېږي. ډېره مننه. د سرنوشت خپرونې درنو لیدونکو له دې چې له موږ سره تر دې دمه مل وئ، ډېره مننه. تر بلې خپرونې مو په لویه لاس سپارم.